ګلالي ګلالي او ګلالي سپین سپوږمۍ ګلالي ګلالي لاس راکړه چې نن وطن بهار ته ځو ګل ګلزار ته ځو هلته مېلې دي د بابا والي دربار ته ځو ګل ګلزار ته ځو. قدرمن دوستانو بیا هم په خیر راسي په دې هیله یم چې ښایسته سندره به مو د عبیدالله جان کندهاري دا د خوښې وړ ګرځېدلې وي. خوږو دوستانو بیا هم راورسېدم دلته تر څو حاجي صاحبانو پورې. نو لومړی به دغه حاجي صاحب خپل ښایسته نوم راته ووایي. السلام علیکم. سلامونه دي ټول ژوندون کمکارانو ټول امیدوار ور ورسېږي. سلامو ته دې وعلیکم سلام وایم. نوم دې؟ نثار احمد. زیاته مننه. او ستاسو نوم حاجي صاحب؟ بله سلطان محمد. سلطان محمد. دا به راته ووایه چې نن څنګه دی دغه پارک ته راغلی ساعت مو تیر سو د ملګرو تر منځ؟ بلکل نن د تفریح ځای د هغه دپاره جمعې د مبارکې ورځ ده چې موږ راغلي د نیمه ورځ چې دی په خوشحالي چیره کړو تفریح ته نو په دغه دا پارک ته راغلي. حاجي صاحب دا به راته ووایه څو ملګري راغلي یاست؟ هغه 15-16 کسه راغلي. دغه 15-16 کسه هر وخت میلې سره رسوي؟ بله بله. دا به راته ووایه چې دا د کوچنیوالي ملګري دي که نه اوسني دي؟ څه دوستان هم پشکې کېږي دا ماما دی او دا مې نورګره دغه 15 کالو 20 کالو انډیوالان دي. او دا به راته ووایه په کوچنیوالي مو هم میلې کولې؟ ولا داسې میلې مو نه دي کړی کله اوس ولې هغه وخت چې دی د دې وخت نه ولې د اجرات ژوند مثال ماجرتوب داسې میلې مو نه دي کړي. یعنې د هغه کسات اوس کاږي؟ د هغه کسات اوس کاږي. څه وخت راغلي یاست دلته؟ د بس تقریبا په 2004 کې راغلی. نه میلې ته څه وخت دلته راغلي؟ د غرمې د ماپښین د لمانځه بعد راغلی. ډوډۍ مو د هغه تنظیمات مو دلې نیولې وه که یا کور کې مو خوړلې وه؟ یا دلې مو نیولې وه جیګونه او شیان پراته دي. نو دغه حاجي صاحب راته وایي چې څه مو پخ کړي وه او اشپزي چا وکړله؟ اشپزي دا زموږ بل انډیوال یا تاګل هغه اشپزي کړې ده. له چرګې نه مو راوړې وه هغه یې ښه خوندوره پخ کړې وه. یعنې خوندوره وه تا خوند پر واخیستې؟ یوه خوندوره ښه پخ کړې وه هغه مو. زیاته مننه خوشحاله اوسئ. دا چې ژوندون له تاسې سره خپرونه ده هر جمعه موږ راوځو تر میلهوالو پورې. نو حاجي صاحب ته به څه راسره شریک کړې جالبه خاطره خوږه خاطره؟ ولا کوم دې شی اوس تیار کړی دی چې بیا پر قراره ده خیره پر خامخا په ژوند کې حتما خاطرې پیښېږي چې د انسان له ذهنه څخه نه وځي. مهرباني کوئ او دا نه راته ووایاست. والله نو چې دی دا یوه ترخه خاطره ده چې مثال په ژوند کې د دې ملکه تللو پاکستان ته یوه دغه د ټولو ترخه خاطره ده او خوږه نو دغه ده چې مثال بېرته راتللو په دغه هیله چې مثال خپل وطن مو دی دغه نو خوږه وه مثال چې موږ بېرته خپل وطن ته راغلو. زیاته مننه. واقعیت هم اوس هم زموږ زیات افغانان مهاجر سوي دي که څه هم پاکستان هم زموږ څه خپل هېواد دی خو صرف د څه وخت لپاره یې راڅخه اخیستي دي. بلکل بلکل خدای د غوانه واک راکړي چې بېرته یې زموږ ترلاسه کړو. واقعیت هم زیاته مننه. نو حاجي صاحب ته به څه راسره شریک کړې؟ زه باسې د سره تر شریک کړه د هغه ډېر زموږ یعنې ستا نمایندګي خو دی نشي کولی؟ ورور مې دی مشر مو مجبور یې چې دی کړی موږ د هغه خاطره وه. زیاته مننه. بس خوشحاله اوسئ. نو حاجي صاحب کله ناکله چې د حاجي صاحبان خو زیات په کوټو کې بانډار کوي کوټه کې بس جمعې شپه جمعې ورځ زیات په کوټه کې تېروي او سندرې هم اوري. د چا سندرې اوري؟ والله دا زړو هنرمندانو غزلې اورو ولې چې د زموږ سینم د دې مثال چې اوس دا نوي سره مړ نادات دی واقعیت هم نو هغه خپل هغه دغه چې دی هغه ځواني هم بېرته راپیاد. یعنې خپله په دا سندرو زړو سندرو باندې ځواني راپیادی؟ بلکل خو نو د هغه یو خاطره ده مثال هغه یو راپیاد شي مثال هغه عبیدالله یا رؤوف یا سید محمد مثال. حتما به په دې زړو سندرغاړو کې ښایسته سندره درته نشرو. نو تاسو ته لا ښه خوندوره میله غواړم. کور مو ودان سلامت شه د ټول ژوندونه دغه څه چې دی ډېره مننه کوو چې دوی راځي پر موږ پوښتنه کوي زموږ راوال پوښتې خدای دې نور هم بری ورکړي د ټولو مثال کندهاریانو پورې. خوشحاله اوسئ. ستاسې هم نړۍ مننه حاجي صاحب. شکر ژوندی اوسئ خدای. خوږو دوستانو ګران حاجي صاحبان وه چې دلته راغلي وه دې پارک ته خپله میله د ملګرو ترمنځ په ښه خوښۍ سره سرته رسول. ویل غرمه راغلي وو دلې هغه د ډوډۍ تنظیمات هم نیولي وه خوشحاله و خدای دې همیشه همداسې خوشحاله لري. خو سندره زموږ خوښ ته پرېښوله ده چې د کوم پخواني سندرغاړي سندره به نشر ته چمتو وي همدا سندره راسره واورئ. خو زه هم په همدې پارک کې قرار لرم د خپرونې تر وروستۍ شېبو راسره مل پاتې سئ.
गुलनाज़ नावकी बुलंदा में कमर वही गुलनाज़ नावकी बुलंदा में कमर वही दास्ता ज़रीन खालूना पलमन की कराती दास्ता ज़रीन खालूना पलमन की कराती गुलनाज़ नावकी बुलंदा में कमर वही शाबाज पर मखवाड़ा जुल्फान का खुश हुई शाबाज पर मखवाड़ा